ستا دا خبرې نه وي چې ته په دې موبایل او په انټرنیټ باندې کې نن سبا والله العظیم دا خبر د سره موږ ته ګناه نه ښکاري چې د زنانه تصویر راغی داسې ګناه ښکاري چې ده بلکل ورسره داسې عادت شو داسې د زنانه سره پردۍ زنانه سره چیټینګ کول د هغې سره دردشه کول د هغې سره خبرې کول دا داسې عام شوي ده والعیاذ بالله په دې به الله نه خفه کېږي د الله نه ویني یو هغه انسان دی چې په تورو تیرو کې پروت دی د پردو زنانو سره خبرې کوي یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی نو په ډیش کې فلم راړولی دی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی چېرته ګورئ په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه وینې ونه ګورئ چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي ګورئ یو ورځ را روانه ده څه وایي رب العالمین د هغه ورځې مبارک کې یوم تبلی السرائر په هغه ورځ باندې چې په سینو کې څه دي الله وایي هغه به راوباسه په هغه ورځ باندې څه چې د انسانانو نه پټ و هغه به څه کېږي هغه به راښکاره کېږي الله څه وایي ووضع الکتاب کتاب به کېښودی شي کتاب مطلب عملنامه قیامت په ورځ خو دا وګورئ موږ ټول به په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ ناسونه ته په خپو به بیزار نه څنګه چې د مور د خېټه نه دغه شان به رب العالمین ته ولاړ په نمبر به هر انسان ته عملنامه ورکړی کېږي الله وایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه الله وایي پیغمبره مجرمان به په هغه ورځ سخت یره کړي په دې کتاب کې چې دننه څه دي دې نه به په یره کړي ولې ځکه چې په کتاب کې دننه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې څملاستو نو فلمونه یې کتل په کتاب کې لیکلی شوي دي چې د زنانو تصویران کتل په کتاب کې دا خبره شتي چې د ډیش راوړی و په هغې کې ډرامې او فلمونه او سندرې دا کتې په کتاب کې دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او ویلي چې زموږ دپاره تبعي ده ويقولون يا ويلتنا زموږ دپاره تبعي ده نن ولې تبعي ده ستاسو لپاره ما لهذا الكتاب دې کتاب له وسې چل شوی دې ګډوډ شو ما لهذا الكتاب وی کتاب له څه چل دی کتاب له چل نه دی چل تاله شوی دی تا ته خو علماو دا خبره بیان کړې نه وه قرآن کې ونه حدیثونو کې ونه د علماو اوازونه بوغ شوي نه وو چې ګوره دا هر څه لیکلی کېږي دا لیکلی کېږي د دې به حساب وي د دې به کتاب وي الله به درله تپوس کوي تا نه به جواب غواړي یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې دا خبرې ولې علماو بیان کړي نه ما لهذا الكتاب څه چل دی کتاب له ولې نو دی به څه وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها الله وی دوی به وایي چې د کتاب له څه چل شوی دی خو نه وړه پرې خبره پرېښودې او نه غټه پرېښودې ووجدوا ما عملوا حاضره هر څه به پکې لیکلی شوي ولي الله هر څه به پکې لیکلی شوي ولا يظلم ربك احدا ستا رب وایي د چا سره ظلم نه کوي نو چې سبا له څوک ونه وایي چې ما دا کار نه دی کړی اوس داسې کې د مجرم وایي چې دې کې خو غټم ده وړم ده نو ولې ستا دا موبایل کته به پکې نه لیکلی شوي لیکلی شوي وایي که نه د انټرنیټ چې ته ګورې د یوټیوب چې ګورې زه درته بار دا خبره کوم ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ حدیث ورته هم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه به د خپل امت کې داسې کسان پېژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات دنیا نیکیانې به د ځان سره راوړي امثال جبال تهامه تهامه دا غرونه چې کوم دي غړ غرونه دغه شان نیکیانې به ځان سره راوړي فیجعلها الله هباء منثورا الله به له دا نیکیانې داسې والوځوي ختمې به یې کړي وله لکه مالوچ چې داسې جدا کړي که نه نو مالوچ چې جدا کړي چې والوځوي څه شي او ښکاري هم نه دا اعمال به له الله داسې لرې کړي صحابه ډېر دغه کې شو چې دا کوم بدبخته انسانان دي یو خو هغه سړی چې نیکي ورسره شتي نه جهنم ته لاړ
د ده په دې خبره څوک دومره نه خفه کېږي خو نیکي ورسره نه وه که نه خو یو سړی د نیکي ورسره شته به نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د اعمال ختمېږي ولې ختمېږي ثوبان وی یا رسول الله صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان موږ ته وښیه جلهم لنا موږ ته یې ښکاره که الا نكون منهم ونحن لا نعلم یا رسول الله دې سړي چې موږ پکې وي او موږ ته پته نه وي دا کسان موږ ته وښیه دې ته غوږ کېږي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی اما انهم اخوانکم دا به ستاسو وروڼه وي بل څه قوم نه دی او انسانان دي تاسو نه به یې تاسو نه به یې هم تاسو نه به پیدا یي یو شان انسانان به او بیا وایي چې ومن جلدتکم یو نسب یو انسانان یو اصل دی ټولو ویأخذون من الليل کما تأخذون منځونه به هم کوي عبادتونه به هم کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ روجې هم نیسي زکاتونه به ورکوي یا رسول الله نو څه چل دی وله بیا چې زموږ په شان دي او زموږ په شان اعمال کوي نو دا خو دینداره خلک دي مرض پکې څه دی مرض پکې شتي که نه ولکنهم اقوام خو دا هغه قومونه دي او هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها رسول صلی دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ ورسره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول صلی الله بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي